کمره کې زیات شمېر بټنې موجودې دي چې د دې هر یوې زده کول د فوټوګرافرانو یا عکاسانو لپاره ضروري دي چې باید زده یې وي. غواړم چې په دغه ویډیو کې د کمرې په ټولو بټنو باندې درته خبرې وکړم چې څه دندې لري او څنګه کولی شو دغه بټنو څخه موږ تاسو استفاده وکړو. سلام، وخت مو په خیر. زه رفیع الله همت یم، په دې هیله چې جوړ او روغ وئ. په کمره کې زیات شمېر بټنې موجودې دي چې مختلفې دندې او په مختلفو وختونو کې ورڅخه استفاده کوو. د کمرې څلورو طرفونو ته زیات شمېر بټنې دي چې د کمرې په سر په برخه، د کمرې شاتنۍ برخه، د کمرې په مخکینۍ برخه او همدارنګه د کمرې په لاندنۍ برخه مختلفې بټنې دي. غواړم چې په مکمل شکل سره تاسو ته معرفي کړم. د ویډیو تر پایه پورې را سره ملتیا وکړئ. نور راځم لومړی تاسو ته آن او آف بټنه تشریح کوم چې آن او آف چې دا کولی شو د په واسطه سره کمره چالانده کړو چې د زیاتره کمرو دلته د شټر بټنې سره وي. په دغه ځای کې کولی شو موږ تاسو خپله کمره چالانده کړو. د ځینو کمرو هم په دغه ځای کې وي. نو زه چې کله دا راشم دا آن کړم د دې په واسطه سره کولی شو موږ تاسو خپله کمره څنګه کړو چالانده کړو. دغه نه وروسته بیرته چې دا دلته ده موږ تاسو کولی شو د په واسطه سره خپله کمره آف کړو. او بل دغه نه وروسته دلته چې دی مووي دپاره یعنې د ویډیو دپاره دی چې کله موږ تاسو دغه بټنه دې ځای ته راولو زموږ تاسو کمره څنګه کېږي د ویډیو په حالت کې کېږي. یعنې موږ تاسو کولی شو بیا وروسته دونه ویډیو څنګه کړو ریکارډ کړو. بل دغه نه وروسته دلته نور مختلفې بټنې دي چې دا کوم چې دی وی فاینډر دی او دلته چې دی مثلا د ایکسټرنل مایک دپاره یا مثلا د اضافي فلش دپاره موږ تاسو له دغه ځای څخه استفاده کوو. بل دغه نه وروسته ګورئ دلته یوه بله بټنه ده چې د دې په واسطه سره کولی شو د هغه کسانو چې مثلا سترګې ضعیفه دي فوکس او ډي فوکس د دې ځای نه د خپلو سترګو باندې برابر کړي تر څو پورې چې هغه تصویر خوب رانه شي. بل دغه نه وروسته دلته بله کومه بټنه چې دا ریکارډ بټنه ده، یعنې موږ تاسو کولی شو کله چې دلته زه مووي هغه ته راشم، یعنې زه چې کله دا مووي کم بیا په دو باندې زه کلیک کم. ګورئ دلته ریکارډ اوس څنګه شو، هغه د ریکارډ شروع ده، یعنې د دو په واسطه کولی شو موږ تاسو خپله کمره باندې ریکارډ وکړو. بیرته چې غواړو چې سټاپ یې کړي هم په همدې باندې بیرته سټاپ کېږي. ښه، بل دغه نه وروسته دا نورې مختلفې بټنې دي چې ترانسفر بټنې دي، یعنې د دې په واسطه سره کولی شو ورډ بیلانس دی یا فرچر دی یا مثلا سنګل موډ دی او سیټ بټنه ده او فکچر سټایل دی چې د دې په واسطه سره کولی شو څو نور مختلف کارونه هم وکړو چې مثلا غواړې په دې باندې ته تصویرونه یو طرف او بل طرف ته واړوې. همدارنګه نورې مختلفې دندې لري. بل دغه نه وروسته دلته ډیلیټ بټنه ده چې د دې په واسطه سره زه کولی شم تصویر څنګه کړم ډیلیټ کړم. راځم هسې اریزر ته سیټ پې باندې وایې تصویر څنګه کېږي ډیلیټېږي. بل دغه نه وروسته دلته چې دی شو بټنه ده. مثلا که چیرې زه وغواړم چې تصویر ونیسمه، فرض کوي دغه تصویر دی، زه غواړم چې د تصویر ونیسم. مثلا فرض کوي دغه تصویر دی زه یې دلته نیسمه، دا زه غواړم چې څنګه کومه ځان دپاره ووینم. راځم هسې دلته شو باندې کلیکوي. ګورئ ما ته هغه تصویر څنګه شو دلته ښکاره کېږي. غواړئ چې ډیلیټ یې کړي کولی شم ډیلیټ یې هم کړم. بیرته راځئ اریزر ته سیټ پې باندې وایې. دغه نه وروسته دلته دوې نورې بټنې دي چې یوه د منیو دپاره ده، یعنې غواړم چې د کمرې ټول سیټینګ دلته زه څنګه کړمه وګورم. که غواړئ چې بیرته د منیو نه ووځئ راځم دلته بیرته په دو باندې کلیک کړم، هغه د منیو نه څنګه کېږي وځي. بل دغه نه وروسته انفو بټنه ده، یعنې دغه کوم سیټینګ ما چې څه ډول سیټینګ برابر کړی دی هغه سیټینګ ما ته دلته څنګه کوي ټول په انفو کې ما ته ښکاره کوي. البته راځم دلته ګورئ ټول انفو دلته ما ته څنګه کېږي ښکاره کېږي چې ته مثلا تاش د انیبل دی، ریډ د ډیسیبل ده او ساوند چې دی هم انیبل دی، یعنې هغه ټول معلومات شی چې لري او 8.33 GB فری سپیس لري ته دغه څنګه کېږي ټول معلومات ما ته دلته ښکاره کېږي. بل دغه نه وروسته د کمرې په د مخکینۍ په برخه کې دلته ځینې بټنې دي. اول دغه چې دی مهمه بټن ده د ریلیز لینس دپاره، یعنې د دو په واسطه زه کولی شم څنګه وکړم خپله کمرې څخه دغه لینز وباسم. هسې دا کلیکوې په کم اندازه کله چې لینز تاو کړې د کمرې څخه څنګه کېږي د لینز یعنې وځي. موږ تاسو کولی شو
د کامرې څخه لینز وباسو. که غواړئ چې بیرته لینز بسته کړئ دغه کوم سپین خط دلته چې دی همدارنګه دلته ګورئ په لینز کې هم شته دی. دا خط دو خط برابروئ په کم اندازه بیرته ښي طرف ته چې ورته ورکړئ لینز کامرې ته لویږي. ګورئ بله دلته فلاش پایې بټن ده چې د دې په واسطه سره کولی شو موږ تاسو په مینوال موډ کې خپله فلاش پایه په اتومات ډول پورته کړو. کله چې زه مثلا دلته مینوال موډ ته کامره برابره کړم کله چې په دې باندې کلیک وکړم دا ګوره څنګه کېږي دغه فلاش پایه به پورته شي. البته کامره به چالانده کړم. ګورئ کله چې په دې باندې کلیک وکړم څنګه کېږي فلاش پایه خپله پورته کېږي. بل دغه نه وروسته دلته چې دی فلاش پایه ده چې دا څنګه کېږي د دې په واسطه سره موږ تاسو فلاش پورته کېږي. بل په اوسنۍ برخه کې هم مهمې بټنې دي چې خپله شیټر بټنه ده چې د دې په واسطه سره کولی شو موږ تاسو تصویر څنګه کړو تصویر ونیسو. هغه په هر موډ کې وي د دغه په واسطه سره تصویر نیسو. چې تاسو کلیک په باندې وکړئ تصویر به څنګه شي په کامره باندې ونیول شي. بل دغه نه وروسته دلته اصلي یا اساسي بټنه ده چې د دې په واسطه سره کولی شو موږ تاسو ګورئ مثلا شیټر سپیډ کې تغییر راولو، په اپرچر کې تغییر راولو، همدارنګه په ISO کې تغییر راولو، همدارنګه که چیرې موږ تاسو مثلا تصویرونه په اړولو کې تغییر راولو. یعنې دغه بټنه چې ده ډېرې دندې پر مخ بیایي. بل دغه نه وروسته دلته ISO بټنه ده چې ما خو درته وویل چې د بیرو بار کمول یا زیاتول د دغه بټنې دنده ده چې کولی شو په اسانۍ سره موږ تاسو څنګه کړو برابر کړو. بل دلته مهمه بټن چې دا موډ بټن ده چې زیاتره کسان یا فوټوګرافران د دغه بټن سره خاصه بلدتیا نه لري، یوازې په اوټو موډ کې د تصویر اخلي. نو زه هم غواړم چې په دغه یوه بټنه باندې یوه مکمله ویډیو درته جوړه کړم ترڅو په صحیح شکل سره یې تاسو څنګه کړئ زده کړئ. خو هر وخت چې تاسو غواړئ چې مثلا له موډ څخه استفاده وکړئ دغه د موډ بټنه باید دغه سپین خط ته څنګه شي برابره شي. بیا کولی شو موږ تاسو له همغه موډ څخه استفاده وکړو چې دا مختلف موډونه دي چې انشاءالله په دا باندې مکمله ویډیو درته جوړوم. اول د کامرې په لاندنۍ برخه کې هم دلته یو څو هغه دي بټنې دي چې اول د بیټرۍ د ایستلو بټنه ده چې د دې په واسطه سره کولی شو په کم اندازه یې شاته کش کوئ. دلته کولی شو کامره څنګه کړو د کامرې څخه بیټرۍ وباسو. بل دغه نه وروسته ترایپاډ ساکټ دی چې د دغه ځای کې موږ تاسو کولی شو د صفایې یا د ترایپاډ هغه کوم پېچ شی چې دی هغه دلته نصب کېږي او کامره په ترایپاډ باندې موږ تاسو څنګه کړو نښلوو. قدرمنو لیدونکو په کامره کې مهم شیان چې دي هغه د کامرې بټنې دي او د کامرې لینز دی. همدارنګه د کامرې مهمه بټن چې ده هغه د کامرې موډ بټن ده چې په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله زه په موډ بټن او همدارنګه د کامرې په لینز باندې هم ویډیوګانې جوړوم په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي. تر بلې ویډیو د خدای په امان.